ګوري فعل د مکلف هغه که هر شی وي، هغه که لمونځ ده، که روزه ده، که زکات ده، که حج ده، که عمره ده، که جهاد ده، که صدقات دي، که نوافل دي، که تعاملات دي، که اعمال دي، که عقاید دي، که هر شی دي، دا یو څو تشخصات لري. یو وجود یا یو تشخص هغه ذهني تشخص ده چې دا د تحلیل مرتبه ده. دویم تشخص خارجي تشخص ده چې دا د تطبیق مرحله ده. او دریم تشخص شرعي تشخص ده. او څلورم تشخص مثالي تشخص ده. زه یوازې په دې شرعي تشخص باندې خبره کوم. یو عمل هغه وخت شرعي تشخص پیدا کوي چې کله د دغه عمل اصل او کیفیت ټول په منهج او طریقه او په سنت د آن حضرت صلی الله علیه وسلم باندې عملی سي او په هغه طریقه باندې اجرا سي، دی وخت کې د عمل ته شرعي تشخص حاصلیږي. او دغه شرعي تشخص چې کله حاصل سي بیا و قبول اجابت ته رسیږي. قبول په دوه قسمه ده، یو قبول اصابت ده او یو قبول اجابت ده. قبول اصابت چې ظاهرا د شریعت څخه دی بریء الذمه سي، او قبول اجابت دا ده چې د الله جل جلاله په حضور کې قبول سي ومنل سي. نو همدغه راز د لمونځ شرعي تشخص هغه وخت و کمال ته رسیږي، هغه وخت شرعي تشخص علی وجه الکمال پیدا کوي چې کله په جمع سره وسي.